په دې ویډیو کې مونږ دا خبره روښانه کوو چې څه ډول د تجربو یا د ټرایلز په ډیریدو سره یا د ایکسپریمنټس په ډیریدلو سره تجربوي احتمال ولې باید تیوریټیکي یا نظري احتمال ته ورنږدې شي، او دې ته اکثره وخت د رول اف لارج نمبرز یا د لویو عددونو قانون په توګه دې یادونه کیږي. که چیرې موږ سره د تجربو کوچنی شمیر وي نو د احتمال ډیر زیات دی چې زموږ تجربوي احتمال د تیوریټیکي احتمال څخه توپیر ولري او یا کېدای شي ډیر زیات توپیر ولري. خو که چیرې موږ ډېرې زیاتې تجربې ترسره کړو، لکه په زرګونو تجربې یا میلیونونه یا میلیاردونه تجربې ترسره کړو، نو بیا د دې احتمال چې زموږ د تجربوي احتمال او د تیوریټیکي احتمال ترمنځ توپیر ډیر وي، دا ډیر ښکته راغورځېږي. نو موږ راځو د دې په علمي اړخ باندې خبره کوو. دلته موږ سره یو سیمولیشن دی کوم چې موږ ته اجازه راکوي چې په یو وار څو یعنې ډیر زیات شمیر شیر او خط موږ په اتومات ډول دې کې ترسره کړو او همدارنګه معلوم کو چې د دې څومره برخه موږ ته شیر راوځي. دلته موږ ته دا ښیي چې موږ سره کومه سکه ده هغه باید بې طرفه وي که نه. اوس دپاره احتمال د شیر 50% دی، دا موږ زیاتولی کمولی هم شو، خو زه به دا 50% کې پرېږدمه. که وغواړو چې د دې پایلې دخوا په ګراف کې وښیو دې ځای کې، دې ځای نه دا کولی شو، او دلته موږ ته ښیي چې په یو وار سره موږ څو ځلې شیر او خط غواړو. دا به موږ 10 ته راښکته کړو او په دې تکمې سره اوس موږ ته 10 دانې اتومات شوي شیر او خط دا ترسره کوي چې په هر یو شیر او خط کې هر ځل کې د شیر احتمال 50% دی. او همدا چې موږ شیر او خط پیل کړو، دلته به ټول شیر برخې دې ځای کې وګورو. نو راځو د دې پیل کوو. ښه دا دی موږ پیل کوو. اوس وینو چې 10 ځلې سکې پورته غورځول نه وروسته دلته څه پیښیږي. نو تاسو وینئ چې په لومړي ځل کې شیر راوختی دی. نو اوس تاسو ووایئ چې دلته به د شیر راوختلو تجربوي احتمال څومره وي. نو په یو ځل کې چې موږ ته یو ځل شیر راوړي نو موږ وایو چې د دې احتمال 100% دی. په دوهم ځل کې داسې ښکاري چې خط راغورځېدلی، ځکه چې د شیر د راوختلو هغه کومه برخه چې د هغه 50% ته راښکته شوې ده. خو په دریم ځل کې داسې ښکاري چې بیا خط غورځېدلی، ځکه چې اوس یوازې 33% یا 1/3 برخې د شیر او خط دا په شیر غورځېدلی. په څلورم کې بیا شیر راغلی، نو ځکه فیصدي بیرته 50% ته ختلې ده. په پنځم ځل کې بیا شیر راغلی، نو 3/5 برخې یا 80% چې دا د شیر فیصدي شوې ده. نو له دې څخه عمومي پایله موږ دا راخلو چې که چیرې موږ سره محدود شمیر 1 2 3 4 5 6 7 تجربې وي، نو د دې احتمال ډیر زیات دی چې زموږ تجربوي احتمال به له حقیقي احتمال څخه ډیر فرق کوي. حتی که چیرې موږ 9 او 10 ځل ته هم ورسېږو، عیني پایله موږ ته په لاس راځي. خو که چیرې موږ ډېرې زیات تجربې ترسره کړو، بیا به څه چل کېږي. نو زه به راشم د دې شیر او خط شمیر به 200 ته ورسوم دلته، او بیا به راشو دا ځای به کلیک کړو چې دا پیل شي. او دا اوس تاسو کتلی شئ. دلته وګورئ د شیر شمیر همداسې مخ په بره روان دی، ډېر ځلې شیر راوړي. بیا ورپسې ښکاري چې ورو ورو خط زیاتېږي، بیا بیرته لږ شیر پورته لاړو، بیا خط شو، بیا بیرته شیر راغی. او پام وکړئ چې د 215 تجربو څخه وروسته زموږ تجربوي احتمال چې دی دا له تیوریټیکي یا نظري احتمال څخه اوس هم کافي اندازه توپیر لري. نو راځو 200 تجربې نور ترسره کوو او ګورو چې دا دواړه احتمالات موږ سره نږدې کولی شو او که نه. نو دا چې موږ په ژوندۍ بڼه څه وینو، دې ته موږ ویلی شو د لویو عددونو قانون. یعنې هر څومره چې موږ د شیر او خط شمیر پسې زیاتو نو د دې احتمال چې دا دواړه به یو بل څخه توپیر لري کمیږي، پسې کمیږي. او دا سمه ده چې کیدای شي تاسو ته په یو وار 10 یا 20 شیر سر په سر راوړي، خو دا بیرته بیا د وخت په تېرېدو سره بې تناسبه تاسو ته خط ډېر راوړي، نو دواړه خواوې بیرته په تعادل کې کیږي. دا موږ همداسې روان ساتو، 800 شیر او خط ته ورنږدې شوي یو، او داسې ښکاري چې اوس موږ ورو ورو مخ په نږدې کېدو یو. نو لږ پاتې دی چې موږ 1000 ځلې شیر او خط نه واوړو، او دلته موږ لیدلی شو چې اوس زموږ فیصدي چې ده د شیر هغه 50 ته نږدې شوي، 1.50 ده، دا شوه 50.6%. خو دا شیر او خط موږ روان ساتو. اوس 1100 دي، بیا به 1200 او بیا به 1300 شي. خو هر څومره چې موږ د تجربو شمیر زیاتو، دلته د پام وړ خبره پکې دا ده چې حتی د 200 تجربو نه وروسته هم زموږ د تجربوي احتمال او د نظري احتمال ترمنځ توپیر موجود و. خو څومره چې د شیر او خط شمیر زیاتېږي، دلته اوس 1210 ته رسېدلی، نو وینو چې د شیر راوختلو احتمال 50% ته نږدې کېږي. خو
خو مونږ کولی شو چې دا شمیر پسې زیات کو او دلته مونږ وینو چې هر څومره دا شمیر زیاتیږي د دې احتمال چې مونږ په 50% ته نږدې کیږو دا هم پسې زیاتیږي. اوس د دې مفهوم دا نه دی چې د دې امکان نشته چې دا دواړه به بیا یو بل څخه لرې شي، خو هر څومره چې د تجربو شمیر زیاتیږي نو د دې امکان راټیټیږي چې دغه دواړه به یو بل څخه لرې شي.